کم خلک چې جی بي واتس اپ استعمال کوي یا داسې قسم له واتس اپ استعمال کوي هغه ځان سره د څو خبرې یاد ولرئ. جی بي واتس اپ استعمالول صحیح دي او کنه دي. د واتس اپ صحیح سکه او واتس اپ کم دي. که هغه د کور موبایل کې استعمال او که خپل پرسنل موبایل کې ویډیو را تر اخره پورې وګورئ او د خپل مرګو سره هم مخکې شریک کړئ. لومړی خبره به زه وکم د واتس اپ جی بي دی واتس اپ ته تاسو وګورئ. زیاتره خلک نن سبا کې دا واتس اپ استعمالوي. ولې دا استعمالوي چې په دې کې موږ ته نور اډیشنل فیچر ملاويږي. یعنی کوم تاسو د چا سره مسجونه کوئ د هغې سره جی بي واتس اپ ته هغې ته تصویر ولېږئ ته بیا نشئ ډیلیټ کولی د هغې نه. ته هغې ته سټیټس اپلوډ کړې هغه ته واپس نشئ ډیلیټ کولی. که ته ډیلیټ هم کړې هغې ته بېرته دلته کې راځي. که هغه کس اپلاین دی هغه د شپې ودم دی ته ورته عکس سینډ کو بیا دې ته ډیلیټ هم که سر چې هغه راپاسې هغه به وګوري. دا فیچر ملاویږي. اوس خبر کوم چې دا سکیور دی او کنه د جی بي اف ام ګولډ دا څونه واتس اپ چې کوم خلک چې هم جی بي اف ام دا واتس اپ استعمالوي د هغې موبایل ټول هیک شوی دی. هغه څنګه په د سکرین تاسو ما سره دلته کې وګورئ. موږ چې واتس اپ استعمالو هغې ته موږ د مایک اکسس ورکړی د ګیلري مو ورکړی د هر څه اکسس ورکړی. واتس اپ زموږ هر څه چې وغواړي دا کتی شي. اوس دا جی بي اف ام ګولډ دا واتس اپ چې کوم دي دا واتس اپ اپیشل نه دي. دا په پلی سټور کې نشته. تاسو وګورئ ځکه چې پلی سټور داسې خطرناک اپلیکیشن نه پرېږدي او نه په اپ سټور کې شته. دا عام کس جوړ کړي. اوس کېدای شي که مونږ څوک جی بي اف ام دا واتس اپ استعمالوي د دې ډیټا چې کومه ده دا هغه کم کس چې د واتس اپ کریټ کړی د هغې سره سره اوس که هغه وغواړي د ډیټا ځان نه بل سیټ هم اپلوډ کولی هم شي په چا یې خرڅولی هم شي بل چاله هم ورکولی شي. همدغه کس دا هم کولی شي دا کم نور واتس اپ چې موږ ډاونلوډ کړي چې هغه موږ سره بلیک میل کړي هغه موږ د بلیک میل وکړي چې داسې وکړي هغسې وکړي زما ستا ټول ډیټا زموږ ټوله ډیټا خو د هغو څه پرته وي دا به زه لیک کړم بل چا ته به ورکړم ټول عکسونه ویډیوګانې. نن سبا کې زه ګورم چې خلک دا قسمه واتس اپ استعمالوي. نو د دې چې کومه دی خپل سرور دی. اوس که د یو کس جی واتس اپ ورسره وي او د هغې سره مونږ میسجونه کوو پیغامونه شریک کوو ویډیوګانې اوس دغه کوو تصویران د هغې سره سره مونږ هم هیک کېږو. مطلب زمونږ کومه ډیټا چې د هغه هم دغه جی بي واتس اپ د نور واتس اپ ولا خواته هغه چې کله موږ غواړو زموږ د ډیټا ځان له کتې شي ګوري مې بل چا ته هم ورکولی شي. اکثر ګوګل ته یو نیم ټایم کې داسې پرسنل ډیټا وي اپلوډ شي موږ چې ګوګل ته راغله د کوم سایډ نه یا یوټیوب ته راشي نو هغه غټه وجه پای کې د جی بي داسې نور واتس اپ دي. نو دا خاص کر په دې ویډیو کې ما دا پیغام ورکول غوښتله ټولو پښتنو وروڼو ته چې څوک هم دا جی بي واتس اپ استعمالوي هغه پکې مینشن کړي. دا ویډیو مخکې هغه سره شریک هم کړئ چې جی بي اف ام او د څونه واتس اپ چې د سکیور بالکل نه دي خاص کر د کور د موبایل لپاره یا موږ ځان له استعمالو دا مکمل سکیور نه دي ځکه چې دیو زموږ ټول ډیټا هر څه د واتس اپ ولا په لاس وکړي. ویډیو را سره لایک کړئ. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل ویډیو کې. د لوی الله په امان.